حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کوم یو انسان په زړه کې چې د ذری په اندازه باندې تکبر د سړی به جنت ته ور داخل نشي. عبد الله ابن عباس دغه حدیث عبد الله ابن عمرو بن العاص له ویلي په عرفات کې د سار نه مقام پر ټول عمر وشاړل ټول ورس چې له پښتنو کې چې آشنا ولي وی عبد الله دغه حدیث مال ویلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته داخل نشي هغه انسان چې دغه په زړه کې د ذری په اندازه باندې تکبري او کله ویل کېږي چې دغه انسانان به د سترو میګانو په شکل باندې الله عزوجل راجم کې جهنم له وغورځي. بعض روایتو کې دا راځي چې حلقته، بعض روایتو کې راځي چې قسمته. د متکبر انسان دا څټ به مات کم، د متکبر انسان به دغه شان تبعیض وکما. ابو بکر دا خبر وکړه چې یا رسول الله تکبر به دي ته ویل کېږي چې سړی صفا جامې واغوندي، تکبر به دي ته ویل کېږي چې سړی صفا پیزار او چپلي استعمال کوي. نه، الله عزوجل جمیل له تکبر دي ته ویل کېږي د قران او سنت غیر د سرسخت مقابله